السلام علیکم ګران دوستانو. امید دی چې روغ او جوړ او صحتمند به وئ. یو ځل بیا مو په درنه خدمت کې د نویو او مهمو جملو سره حاضر شوی یم او په دې هیله امید چې تېر شوي ویډیوګانې به تاسو ته مفیده تمام شوي وي او په ورځني ژوند کې مو له هغې جملې او درسونو څخه ګټه اخیستې وي. په نننۍ ویډیو کې مې یو ځل بیا ستاسو لپاره داسې جملې راوړي دي کومې چې په ورځني ژوند کې بیخي زیات استعمالیږي او ډېرې مهمې جملې دي خوږو دوستانو. نو تاسو هم د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ او ویډیو دروئ مه په منځ کې. نو درس باندې به شروع وکړو. لومړی مهمه جمله be quiet. be quiet. be quiet معنی خاموش شه یا چپ شه. be quiet خاموش شه یا چپ شه. لکه خوږو ملګرو موږ داسې چاته وایو چې نور خبرې مه کوه چپ شه. نو be quiet خاموش شه. I'm proud of you. I'm proud of you. I'm proud of you. زه په تا باندې فخر کوم. ډیره ښایسته جمله ده دوستانو، تاسو سمه زده کړئ. I'm proud of you. زه په تا باندې فخر کوم یا زه په تاسو باندې فخر کوم. you هم د مفرد او هم د جمع دواړو لپاره استعمالیږي. I'm proud of you یا په تاسو باندې یا په تا باندې فخر کوم. او دلته د وروستني ضمیر په بدلولو سره تاسو کولی شئ چې نوره جملې په دې باندې جوړ کړئ. لکه د یو پر ځای زه دلته دیم وراچوم. بیا به څنګه شي I proud of them. I proud of them. زه په دوی باندې فخر کوم. یا you proud of me. تاسو په ما باندې فخر کوئ. همدا قسم نوره مهمې جملې ورباندې جوړیږي. I hate it. I hate it. I hate it. زه له هغې څخه کرکه کوم. زه له هغې څخه کرکه کوم. ګران دوستانو تاسو دلته کولی شئ چې د ایټ پر ځای هغه څه هم ور واچوئ له کوم څخه چې تاسو کرکه کوئ. لکه I hate the car. زه له موټر څخه کرکه کوم. I hate the phone. زه له ټلیفون څخه کرکه کوم او داسې نور. بله جمله We go together. We go together. We go together معنی مونږ په یو ځای ځو. مونږ په ګاډه ځو یا مونږ په یو ځای ځو. We go together. مونږ یو ځای ځو. او تاسو دلته د وی پر ځای نور فاعلین هم استعمالولی شئ. لکه they go together. دوی یو ځای ځي. You go together. تاسو یو ځای ځئ. راځو بله جملې ته. Did you understand? Did you understand? آیا ته پوه شوې یا آیا تاسو پوه شوئ؟ Did you understand? آیا تاسو پوه شوئ یا آیا ته پوه شوې؟ او په دې منځ کې د فاعل په بدلولو سره تاسو کولی شئ چې نوره جملې هم ورباندې جوړ کړئ. لکه Did they understand? آیا دوی پوه شول؟ Did he understand? آیا دی پوه شه؟ Did she understand? آیا دو پوه شوه؟ همدا قسم نوره جملې. راځو بلې جملې ته. There is a lot of rush. There is a lot of rush. دلته سخت بیروبار دی. دلته سخت بیروبار دی یا رش دی. رش معنی بیروبار. There is a lot of rush. راځو بلې جملې ته. It is shame for you. It is shame for you. دا ستا لپاره شرم دی. It is shame for you. دا ستا لپاره شرم دی. لکه یو چاته وایي چې دا کار مه کوه ستا لپاره شرم دی دا کار. نو it is shame for you. دا ستا لپاره شرم دی. یا it is shame for us. دا زموږ لپاره شرم دی. دوستانو تاسو کوشش وکړئ چې ضمیرونه په سم ډول زده کړئ. مفعولي ضمیرونه، فاعلي ضمیرونه او همدا ډول اشاروي ضمیرونه. په دې باندې مو مخکې مستقلې ویډیوګانې جوړې کړي دي. نو د هغې په زده کولو سره به تاسو ته انګلیسي بیخي اسانه شي. لکه تاسو دلته وګورئ چې زه فقط د یو ضمیر په بدلولو سره تاسو ته څومره جملې جوړوم. نو تاسو به بیا وتوانیږئ چې دغه جملې په خپله له ځان څخه جوړې کړئ. نو ضمیرونه سم په غور سره زده کړئ. راځو بلې مهمې جملې ته. You are very tall. You are very tall. You are very tall معنی ته ډېر اوږد یې یا ته ډېر جګ یې. You are very tall. ته ډېر اوږد یې. ګران دوستانو همدومره درس بس دی. که مې ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو د نورو دوستانو او ملګرو سره هم شیر کړئ او د ULD ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.
د دا ډول نورو ښایستیا ویډیوګانو لپاره. ډېره مننه چې تر اوسه راسره پاتې وئ. په دې هیله چې راڅخه ستړي شوي به نه وئ. بیا چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ. د الله په